يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے خلق یقینا تو زتا د خپل رب له طرفه په حق سره رسول روغلای دی نو تو سه ایمون روړی دا به تو سه د پورا ډیر غوروي او که تو سه کوپر کوي نو الله تعالی بے پروا دے تو سنا نو یقینا خاص دی الله تعالی دے پورا دی هر هغه چې په اسمونی نه اومځکه کې دی او الله تعالی شپوي شه حکمت ولدای. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اے اہل الکتاب تو سے پخپل دین کے غلو زوتائی مکوئی او اللہ تعالیٰ تا صرف تے حق خبر نسبت کوئی یقیناً ہم دا خبر دو چہ دے مریم زوی مسیح عیسیٰ علیہ السلام صرف تے اللہ تعالیٰ رسول دائی او دے کلمہ دو چہ حق مریم تا اچولی وا او دهغه الله تعالی لا طرف پر روح دی نو تو سے پا الله تعالی او دهغه پر رسولون ایمون روڑی او تو سے موی چې معبودان دری دی تو سے دین من شي تو سے دے پورا دا ډیر شاوی یقینا هم دا خبره دو چې الله تعالی یو معبود دی زهغه الله تعالی لرا پاکی بیانوا د دین چې دهغه د پورا دی اولاد وی خاص دهغه د پورا دی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هر هغه څه چې په مځکه کې دی او الله تعالی شکا په دې په هر کار جوړولې.